په چین کې د 5 جوهري هیوادونو 2 ورځنی کانفرنس د سې شنبې په ورځ پیل شوی دی. د چین، امریکا، روس، فرانس او برتانیې چارواکي په نړیواله کچه د جوهري بېوسلې کولو او د اټومي موادو پر نه خپراوي ژورې خبرې اترې کوي. په دې اړه د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ یون وویل موږ تمه لرو چې 15 واړه هیوادونه به په نړیوالو ستراتیژیکو چارو د خپلمنځي باور په زیاتولو او د اختلافاتو په ښه ډول هوارولو کې له یو بل سره همکارۍ پیاوړې کړي. د نړیوالو امنیتي چیلنجونو له وجې د پی 15 په نوم د کانفرنس د 2 کلونو تر ځنډ وروسته بحال شوی دی. روس د ونزویلا پر اپوزیشن مشر غږ کړی چې بې له څه شرطه له ولسمشر نیکولاس مادورو سره خبرې پیل کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جنوري پر 13 ویلي ماسکو په دې برخه کې مرستې ته تیار دی. په ونزویلا کې د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو لخوا ځان د هیواد د موقتي ولسمشر تر اعلانولو وروسته نړیوال بحران رامنځته شوی دی. چین چې دا وخت په واورو پوښلی دی، د دې هیواد جنوب لویدیځه صوبه یونن بیا په بنفشه ګلونو پوښل شوې ده. په دې پارک کې 180,000 ګلدستو کې 50 قسمه ګلونه کرل شوي دي.